بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. سورة الشعراء نلسم سپارده اول نمبر آیات پا مخی سورة الفرقان کی دا خبر بیان شو چې برکتونه الله تعالی نازلوي. په دې صورت کې تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته چې څوک د قرآن نه څوک د الله د وحدانیت نه انکار کوي الله به په عذابونه رالیږي. نو دام یو قسم برکت دی د الله د طرفه چې ستا دشمنان هغه هلاک شي. په دې صورت کې په دې اولنی آیاتونو کې قرآن طرف ته ترغیب دی چې لږ د قرآن کې سوچ وکړئ. د قرآن په آیاتونو کې په خپله به تاسو پوه شئ چې دا قرآن دا حق او سچ کتاب دی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم خاص په امداد د نوم د الله تعالی. الرحمن داسې الله چې عام رحم کوونکی دی په دنیا کې په کافرانو په مسلمانانو باندې. الرحیم داسې رب العالمین چې خاص رحم کوونکی دی په آخرت کې صرف په مسلمانانو چې جنت ته به بوځي. طاسین میم. الله پویږي په معنا د دې حروف باندې. طاسین میم دې ته حروف مقطعات او ځکه مقطع معنا د आवाज په کټ کټ ادا کی او د دې راجح تفسیر هم دا دی چې رب العالمین د دې په مطلب باندې پوي او اشاره د دې خبره ته چې اے کافرانو دا قرآن هم د دې حروفو نه جوړ دی. الف با تا ثا طا سین میم. کنرانی تاسو هم د دې کتاب پشانی او کتاب راوړی کنه. تلک آیات الکتاب المبین. تلک دا آیاتونه دی تا تویم اے مخاطبه اے اوریدن کیا. آیاتونه دی الکتاب المبین دا کتاب کارا. خکارا کتاب دی یا مبین مانا خکارا کون کې دی خپل مقاصد لرا. خکارا کون کې دی حق لرا یا خکارا دا مانا دا چې په دې کې شک نشته چې دا کتاب د الله د طرفه دی. ځکه په دې کې ناشنا قدرتونه الله رب العالمین خپل بیان کړي خو که څوک پکې سوچ وکړي. او مبین کې اشاره ده چې رستو تفصیلی واقعات د پیغمبرانو بیانېږي. ښکاره دلایل هغه بیانېږي. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لعلك آیات شاید اے پیغمبر باخع
وجنکی هلاکونکی نفسک خپل ځان لرا. الله یکونو پدې وجه چې دوی نه کېږي، لا یکونو چې دوی نه کېږي مؤمنین مؤمنان ایمان راوړونکي. اے پیغمبر ته ځان وجنې یا هلاکوي د دې غم د وجه نه چې دا خلک ولې ایمان نه راوړي. نو پیغمبر دومره خفګان مه کوه چې ځان بالکل مرګ ته ورسې. بس هدایت دا د الله رب العالمین په لاس کې ستا ډیوټي دا ده چې ته صرف دعوت کوه، نور منل او نه منل هغې باندې خپل زړه دا مه خوره. باخعون معنا دا ده ان نشأ ننزل عليهم من السماء، کچېرې وغواړو مونږه ننزل عليهم نو راوبلېږو مونږه علیهم په دوی باندې من السماء د اسمان د طرفه معنا د برنا آیتا یوه نښه به راولېږو فظلت اعناقهم نو شي به اعناقهم څټونه د دوی لها دغه نښې ته خاضعین غاړه کې ښودونکي یا خاضعین معنا عاجزي کوونکي. اشاره د دې خبرې ته که مونږ چېرته زبردستي کوو، الله رب العالمین فرمایي په زوره باندې دا ټول خلک مسلمانان کولی شو، خو مونږ جبر نه کوو. بس هر چاله مې اختیار ورکړی چې ستاسو خوښه فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، که ایمان راوړي او که یې نه راوړي ستاسو خوښه ده. فظلت اعناقهم کې اشاره ده چې د دوی دا مشران دا ډېرې ډلې سټونه دا ټول معنا دا ټول به مونږ په زوره تابع کو. خو رب العالمین وایي چې نه مونږ جبر نه کوو، مونږ هر چا ته دلایل پیش کوو. نور ستاسو خوښه ایمان راوړئ که نه راوړئ. وما یأتیهم من ذکر من الرحمن او نرازی دی کافرانو تا دی منکرینو د قرآن تا من ذکر سپند و نصیحت سیاداش من الرحمن د رحمان ذات د طرفا محدثین چی نوی وی راتلل داغا. محدثین مانا چی نوی نوی بیانی نزولی نوی دے او دارنگی یا د دوی د ګمان مطابق د قرآن ته به نوی کتاب وو. وسم چې چاته مسله د حق بیانوي یاره نوی دیني راوړی دی، دوی به ویله چې نوی مسلې راوړي دا خو زمونږ پلار نیکه کې دا مسلې نه وي. نو ناراضي دوی ته نصیحت معنا دا قرآن یا د الله د طرفه یا د پیغمبر په خوله باندې نوی بیان د توحید. دوی څه کوي الا کانوا عنه معرضین مگر وی دوی د هغې نه معنا د دغه قرآن نه د دغه ذکر نه معرضین مخ اړونکي. مخ اړوي درې کارونه دوی کې، اول مخ واړوي مړه داسې خبرې دي لاس همداسې وغورځوي. اعراض معنا دا ده چې مخ واړوي او په زړه کې ونه مني، دې ته اعراض وي. او بیا تکذیب هم کوي. تکذیب معنا په خوله هم دا وایي چې دا پیغمبر دروغجن دی، او استهزاء او ملنډ هم کوي. دا درې ناروا کارونه دوی د قرآن مقابل کې شروع کی. نو الله فرمایي فقد کذبوا پس یقینا دروغجن کړو دغه کافرانو د قرآن لرا نسبت د دروغ کو د قرآن ته یا نسبت د دروغ کوي د پیغمبر ته. فسيأتيهم نذر د چرا بشي دوی ته انباء ما كانوا به يستهزئون. انباء ویلکیا خطرناک خبره، خطرناک او عظیم الشان خبر چې هغه عذاب دی. را بشي دوی ته فسيأتيهم انباء را بشي دوی ته خطرناک خبرونه د عذاب ما كانوا به يستهزئون د هغه چې و دوی هغې پورې ټوقې کولې. دوی خو به ټوقې کولې خو د هغې نتیجه دا شوله عاقبت به ورته میلاو شي، عذابونه به پرې راشي. اشاره د دې خبرې ته چې څوک انکار د قرآن نه کوي، څوک د قرآن ته دروغجن کتاب وایي، ملنډې کوي، په دوی باندې به د الله عذابونه راځي. اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج کریم. قرآن طریقه هم دا ده چې تاله دا ذهن جوړی چې لږ سوچ او فکر ته وکړه. ایک قرآن نه ته غافلی په قرآن باندې نه پوهېږې، د خپل شاوخوا په دې ځمکه کې سوچ وکړه چې څومره ناشنا مخلوقات الله تعالی پیدا کړي، څنګه دا شنکیات دا را ټوکېږي، دا ونې بوټي څنګه جوړېږي،
دا ټول نظام څوک جوړي؟ نو تا ته به پته ولګي چې د دې خالق او د دې جوړونکي د دې پیدا کوونکي شته، نو هغه خالق هغه حقدار د بندګۍ دی. نو الله وایي سوچ او فکر وکړئ تاسو. اولم یروا آیا دوی نه ګوري؟ معنا سوچ نه کوي. الی الارض دې ځمکې ته کم انبتنا چې څومره مونږه را زرغون کړي دي، را ټوکولي دي مونږه، راشنه کړي دي مونږه، فیها په دې ځمکه کې من کل زوج د هر قسم جوړې نا کریم، خخه جوړه، هر قسم بوټي فائدې والا، د ډیرو فائدو والا بوټي جوړې جوړې مونږ پیدا کړي. لکه څنګه چې په دې انسانانو کې نارینه او زنانه شته، په پیریانو کې داسې په دې نباتاتو کې شته، په دې بوټو او په دې غیاګانو کې په دې کې مشته. نو ځکه الله وایي زوجن کریم، د ډېرې فائدې والا قسمه قسم بوټي دي. ان فی ذلک یقینا پدیرا زرغونولو کې پدیرا ټوکولو کې لآیه خامخا نخد عبرت دا، نخد پیژندلو د رب العالمین دا. هو ما کان اکثرهم ندی اکثر د انسانانو نه، ډیر د انسانانو نه مؤمنین ایمان لرونکي. څوک ایمان نه راوړي قرآن له ټیم نه ورکوي، د پیغمبر خبرو له ټیم نه ورکوي، بس د دنیا په دې ملذاتو د دنیا په خواهشاتو کې سر پورډوب دي. وان ربک لهو العزیز الرحیم، یقینا رب ستا چې دی لهو العزیز خامخا قوي او د طاقت والا ذات دی. سمانا قوي دی معنا خپل حکم هغه رب العالمین نافذولی شي، چاته ضرورت نشتا. الرحیم رحم کون کې دی معنا دا ده که الله وغواړي نو دا ټول انسانان دا به مسلمانان جوړ کی په زور او په زبردست باندې، خو رب العالمین د خپل حکمت او د خپل رحم د وجه نه پچا زبردستی نه کوي. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. د دې آیتونو نه وروسته واقعات د پیغمبرانو بیانېږي، د موسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام او داسې نور پیغمبران. په دې کې هم تسلی د پیغمبر ته چې هغوی خلاف د خپل پیغمبر کړو، الله په عذاب راولېږو، نو الله مدد د خپلو پیغمبرانو کوي. نو ای پیغمبره ته هم مه خفه کېږه، په تا باندې به هم دا رحمتونه را نازلېږي او ستا دشمنان به الله ذلیله کوي. په دې آیتونو کې دا درس هم دی چې هر حق داعی چې دی دعوت به نه پرېږدي، دعوت الله کوه، څوک یې مني او که څوک یې نه مني، څوک یې اوري که څوک یې نه اوري، بس ته مه خفه کېږه. ستا په ذموارۍ باندې صرف قرآن رسول دعوت کول دي او ستا مدد به رب العالمین کوي. نو واقعه د موسی علیه السلام دلته رب العالمین بیانوي. دا واقعه چې د قرآن کې بار بار بیانېږي او هر ځای کې د جدا مقصد دپاره، خو د دې واقعي تفصیل په سوره اعراف او دارنګې په سوره طه کې مکمل بیان شوی، دلته هم څه ناڅه بیانېږي. نو الله فرمایي وَإِذْ نَادَوْكُمْ وَخْتِ آواز وکړو ربک رب ستا موسی علیه السلام ته ان ائت القوم چې تلاړ شه قوم ته الظالمین چې ظالمان دي. ظالم نه مراد چې کافران دي، ظالم نه مراد دا دی چې په بني اسرائیلو باندې ظلمونه کوي، د هغوی نه غلامان جوړ کړي. ظالم نه مراد دا دی چې شرکونه کوي، دوی د فرعون عبادت کوي، لاړ شه هغوی ته دعوت وکړه. واقعه تفصیلی په سوره طه کې بیان شوی وه چې موسی علیه السلام روانو یو اور یې ولیدو او ویل چې زه به لاړ شم د خپل کور والا دپاره به د دې اور نه یو ټوکړه راوړم چې ګرم شي. چې هلته ورغې کوهي تور خواته، نو د رب العالمین د طرفه پې دا آواز وشو چې زه ستا رب یم، انی انا ربک، زه ستا رب یم فخلعنا علیکه. دا قوم د ظالمانو دی، نسوک مراد دی قوم فرعون، هغه قوم د فرعون د مصر بادشاه او ظالم بادشاه و. ظالم په دې و چې د ربوبیت دعوی کړې وه چې زه ستاسو رب یم. الا یتقون، آیا دوی ځان د کفر نه ولې نه بچ کوي؟ د دعوت مقصد به دا وي چې ته خلک تقوادار او دارنګې پرهیزګار هغه جوړ کې په سبب د دې قرآن باندې. هدایت کوونکی الله تعالی دی، خو ته به د تقوا درس ورته ورکړي. تقوا معنا شرک نه ځان بچ کوي، کفر نه ځان بچ کوي، بدعاتو نه، د کبایرو نه، د غټو ګناهونو نه، د وړو ګناهونو نه، دې نه ځان بچ کوي. یا الا یتقون، ولې نه ویرېږي دا خلک د الله د عذاب نه؟
قال رب انی اخاف ان یکذبون. نو ویل موسی علیہ السلام اے رب زما انی اخاف زیریګم ان یکذبون چې دوی با نسبت د دروغو کې ما به دروغجن وګڼي. دا ولی موسی علیہ السلام دا خبره کوله ځکه هغې ته د دې فرعونیانو دا تکبر ورته معلوم و چې دا ډېر متکبر خلک دي. بعضې خلک پیژني که نه یاره دا خو پلانې خو بلکل خبره نه مني. نو چې دوی زما تکذیب کوي نو دوه قسمه امتحانات به په ما باندې راځي. هغه دا دی ویضیق صدري او تنګه بشي سینه زما. دا تنګوالی د سینې دا دی چې دوی به مخامخ زما تکذیب کوي چې ته د الله پیغمبر نه او الله رب العالمین حق اله نه دی. او دا وروسته راځي داسې یې وویله چې موږ د الله بندګي ځکه نه کوو چې زه په خپله رب یم. نو دې سره د انسان زړه تنګېږي خفه کېږي. که نبی علیه الصلاة والسلام باره کې الله تعالی فرمایي ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. مونږ ته پته ده چې ستا دا سینه تنګېږي په سبب د خبرو د دې خلکو باندې. نو د موسی علیه السلام وویل چې دوی زما تکذیب وکړي نو دا زما په زړه باندې تنګوالی راشي. او چې په زړه تنګوالی راشي سړي له غوسه هم وځي نو د ژبې هغه فصاحت هم بیا هغه ختم شي. د غوسه کې غوسه خبرې نه کېږي که نه. نو بیا فرمایي ولا ينطلق لساني او نه به چلیږي ژبه زما په فصاحت سره. نو فصاحت سره به زه به بیان نشم کولی. نو څه چلو که رب العالمین د تا نه دا دعا غواړم فارسل الی هارون. فارسل معنا ته ولېږه جبرائیل علیه السلام په وحي سره. چاته ولېږه الی هارون ته چې هغه هم زما سره یو ځای پیغمبر شي او زما وزیر او زما مددگار شي. موږ دواړه به لاړ شو چې دوه ملګري په دعوت کې نو یو بل له به تسلیم میلاویږي یو بل ته به قوت میلاویږي. نو وروري دې ته وایي عزیزانو چې موسی علیه السلام د هارون علیه السلام ورور و د هغه دپاره د پیغمبرۍ سوال وکړو. همونږ او ستاسو د پښتنو ورور د ورور دپاره کوي او دارنګې کندې ګوري چې دې ته ور وغورځوي. د ورور دپاره به مخلصې ځان به تاواني کې ورور به خوشحالې. ورور د ملا تیر دی ورور ستا لاس دی ستا بازو دی ده. ولهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون. ولهم معنا دادا چشته دی د دوی دپاره علی په ما باندې ذنب دعوه د یوې ګناه فاخاف نو زه یریږم ان یقتلوني چې دوی به ما مړ کړي. هغه دعوه دا وه چې موسی علیه السلام یو قبطي له چې دی د فرعون د قومین له یو سوکي ورکړی نو هغه مړ شوی و. نو موسی علیه السلام ویل که زه لاړ شمه نو دوی خو ما ته د قاتل نسبت کوي او بس هسې نه چې ما مړ کړي او زه یریږم چې ما به مړ کړي. نو رب العالمین ورته اوس تسلی ورکوي. قال نو ویل رب العالمین کلا نه ده داسې معنا تا وجلی هم نشي. نو مه ویرېږه ته نه دې وجلی شي او نه درته ضرر در رسولی شي. فذهبا تاسو دواړه لاړ شئ. د موسی علیه السلام دعا الله قبول کړه. هارون علیه السلام هغه پیغمبر شو. نو بیا چې پیغمبر شو دواړو ته یې ویله چې فذهبا تاسو دواړه لاړ شئ بآیاتنا پاغ آیتونو زما باندې. آیاتنا مراد کوم وحی چې د زما کړی دا ځان سره یو سی یا بآیاتنا نه مراد هغه معجزات چې موسی علیه السلام ته الله ورکړي. مخکې سورې طه کې تیر شوي دي چې یو امسا به وغورځولی یو غټ ښامار به ترې جوړ شو لاس به یې داسې ورکو په دې ګریوان کې یا په تخر کې نو چې راوبوته سپینه رڼا به یې کوله او نور هم ډېرې نښې نښانې وې. نو تاسو لاړ شئ بآیاتنا په معجزاتو زمونږ سره. انا معکم یقینا مونږ ستاسو سره چې یو مستمعون اوریدونکي یو. مونږ ستاسو سره یو مستمعون اوریدونکي یو. ستاسو مدد هم کو ستاسو ټولو خبرو باندې مونږ پوهیږو اورو. اشاره د هغه وسیع علم د رب العالمین ته چې ته څه وې ستا په زړه کې څه تېرېږي په دې ټولو رب العالمین خبر دی. او الله رب العالمین ورسره وعده وکړه چې زه دې ملګری یم زه لاړ شه. فأتیا فرعون پس لاړ شئ تاسو دواړه فرعون ته. فقولا تاسو دواړه دې فرعون ته ووایئ انا رسولو یقینا هر یو زمونږ نه رسولو پیغمبر دی رب العالمین د رب د ټولو مخلوقاتو. رسول معنا استازی دی د الله د طرفه چې هغه رب د ټولو مخلوقاتو دی. یعنی مطلب دا دی چې
مونږ د الله د طرفه پیغمبران یو تا ته رالیږلی شوي یو. مقصد زمونږ د رسالت څه شی دی؟ هغه دا دی چې ته د الله وحدانیت ومنه. نورو سورتونو کې ذکر شوي دي ان ارسل معنا بني اسرائیل. ان معنا دا ارسل چې ولېږه ته معنا زمونږ سره بني اسرائیل. ان ارسل معنا بني اسرائیل رسالت د مقصد هغه دا دی ګوره چې موږ د الله د طرفه رالیږلی شوي اول د الله عبادت وکړي. رب العالمین کی اشاره وه چې هغه رب چې د ټولو کائناتو تربیت کوونکی دی هغه حقدار د بندګۍ دی. او دویم دا دی چې کوم مظلوم موحدین ملګري دي د موسی علیه السلام باندې ایمان راوړی او دته غلامان جوړ کړي هغه آزاد کا د مسلمان ملګرتوب بم کې. نور ته ویل چې اولنې دعوت دا دی چې د الله بندګي او د الله د بندګۍ نه وروستو دویمه خبره هغه دا ده چې ته به څه کې دا کوم ظلم چې د شروع کړی بني اسرائیل دا به موږ سره پرېږدي چې موږ لاړ شو ځمکې د شام ته یا ستا د غلامۍ نه آزاد شي. قال الم نربک فینا ولیدا. نو ویلا فرعون الم نربک آیا پالنه نه ده کړې مونږ ستا اے موسی. نربک معنا دویمه دا ده آیا تربیت نه و کړې مونږ ستا اے موسی. فینا په کورونو خپلو کې معنا مونږ وړوکې ځان سره رالوی کړی ولیدن په داسې حال کې چې ته ماشوم وې. ولبثت فینا او تیر کړی تا فینا په مونږ کې معنا زمونږ په کورونو زمونږ په کلو کې زمونږ د سرپرستۍ د لاندې من عمرکا د عمر ستا نه سنین ډېر کلونه زباتنې شروع کړله چې ته خو وړوکې مونږ سره راغټ شوې ستا تربیت خو مونږ کړی د ځوانۍ پورې خو تا یوه مسله نه کوله اوس نوې مسله دې راوړله خوراک درله مونږ در کړی څښاک مونږ در کړی رهایش مونږ در کړی او دا دونه وخت تا دعوه نه کوله اوس دې دعوه شروع کړه دا اعتراضونه شروع کړل د دې ټول جوابونه الله تعالی به ته ذکر کوي. دویم دا خبرې ورته شروع کړې وفعلت او کړی دی تا فعلتک التي کار ستا هغه فعلت چې تا کړی و دې نه مراد چې تا هغه قبطي م وجلې تا باندې خو زمونږ وینم پاتې را وانت من الکافرین او حال دا دی چې ته د ناشکرو نه یې وانت من الکافرین ته ډېر ناشکر ما در سره دومره ښه کړي دي تا خو یو زمون کس وجلې اوس راځې زما ربوبیت هم نه مني. دویم معنا دا ده چې هغې پورې تا خبره نه کوله نو ته خو بیا زمونږ په شانتې کافر وې که نه نو ته اوس ته کوم دا دین دې راوړو دې ټولو خبرو ته شامل دی. قال نو ویل موسی علیه السلام موسی علیه السلام د اخري خبرې جواب اول ورکوي ځکه وجدا و چې دا دینی اعتراض او بدنامه لګولو په موسی علیه السلام د خلکو په مخ کې. نو قال ویل موسی علیه السلام فعلتها کړی و ما دغه کار معنا دغه قبطي زما د لاسه وجلی شوی و. اذن په دغه وخت کې وانا او زه چې وما من الضالین د ناخبرو نه وما ما ته څه پته وه چې دا په دې سوک سره مړ کېږي زما خو اراده د قتل نه وه ما خو خلاصون که خو دغه قبطي چې ظالم و سړي سره یې جګړې کولې نو هغه مې سر ته دغه کو یو ګزار مې پې وکړو نور د قتل اراده خو زما نه وه. ففررت منکم نو وتښتېدم زه ستاسو نه لما خفتکم کله چې ویرېدم ستاسو نه معنا ویرېدم چې تاسو زه وجلم نو فوهب لي اوس هغه خبره چې دا اوسه پورې تا خبره ولې نه کوله اوس ما ته وحي وشوله فوهب لي ربي حکما فوهب لي نور وبخل ما ته ربي رب زما حکما معنا دا مضبوطه پوهه اراده را وبخل معنا نبوت او پیغمبري وجعلني او جوړ کړم زه وګرځولم زه من المرسلین د پیغمبرانو نه زه الله رب العالمین پیغمبر جوړ کړم. نو د دې نه دا معلومه شوه چې دا فطري ویره چې دا په پیغمبرانو هم راځي چې دشمن په تا حمله کوي دا ویره په انسان باندې دا راځي. وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل وتلك نعمة او آیات دغه څه شی دغه تربیت نعمت یو نعمت دی تمنها چې احسان کوي ته په ما باندې یا نسباتنه کوي ته په ما باندې
او دغه احسان د تربیت دا چې کم دی دا احسان اړو دی نه دا تا چې په ما کم شفقت کړو دا د شفقت د وجې نه و بلکې د دې وجې نه و ان عبدت بني اسرائیل ان عبدت د دې وجې نه چې غلامان کړي وو تا بني اسرائیل یعنی معنا دا ده چې دا ستا احسان سے احسان نه دی صرف ټیک دا زما د تربیت کړي خو زما ټول قوم هغه د غلامان کړي او د یو چا چې قوم غلام شي خدام غلام شو کنه نو په حقیقت کې دا احسان دا تا ما سره نه دی کړی دویم بعض علما ویل دې معنا دا ده چې او زه دا منمه چې ټول بنی اسرائیل تا غلامان کړي دا غنه د خدمت اغستو او زه دې کې ماف کړم خدا دویمه معنا نه دا اوله معنا دا راجحه ده معنا دا سه احسان دی چې تا خو موږ نه غلامان جوړ کړو موږ نه د خدمتګاران جوړ کړو موږ به در لکر کرونده کوله او دا ټول هر څه چې ستا په د بادشاهت کې دا ټول کارونه در لمن کول موږ نه د غلامان جوړ کړو زمونږ ماشومان به د وجل زمونږ زنانه به د بې عزته کولې او دا زما تربیت چې ستا په کور کې شوی دا ستا د ظلم وجه وه که تا ماشومان نه قتلول نو زه خو مې مور به نه غورځولم دې سمندر ته قال فرعون ویل فرعون موسی علیہ السلام چې اول راغی ورته ویل چې رب العالمین نو فرعون په دغه ټیم کې ویل وما رب العالمین او څوک دی رب العالمین رب د ټولو مخلوقاتو اشاره په دې خبرو کې چې رب خود زېما چې د مصر بادشاہ ما او دا ټول د مصر دا نهرونه او دا انسانان ټول زما د انډر دلاندې نو دی خلکو په ذهن کې دا ورچول چې بادشاہ خو زم ارس زېما نو موسی علیہ السلام شروع د برنه وکړه چې اسمانونو رب دی د زمکه رب دی د ټولو کائنات رب دی ستاسو د مشرانو رب دی ټول تفصیلی جواب هغه ورلو کوم قال نو ویل موسی علیہ السلام رب العالمین چې کوم دی رب السماوات اختیارمن د ټولو اسمانونو دی والارض او د ځمکې وما بینهما او هغه څه چې د ځمکې او د اسمانونو په منځ کې ان کنتم موقنین کچره تاسو یقین کوونکي که یقینم کیږي نو پر رب العالمین باندې ایمان راوړی او که شک وینو په دغه شک کې و به تاسو پراته وای بیا قال لمن حوله نو ویل چا فرعون لمن حوله هغه مشرانو ته چې ارد گرد او چاپیرو د موسی د فرعون نا کم غټان خلق وزیرانو الا تستمعون ایا نوري تاسو تستمعون څه شي نوري چې تاسو د موسی خبره نوري چې جواب د سوال سره مطابق نه لري معنا د سی وای چې ز بادشاہ ما د مصر بادشاہ خو زېما الا تستمعون تاسو نوري موسی علیہ السلام لګیا خبره کې دا خبر له توجه نه ور کوي قال ربكم نو ویلا چا موسی علیہ السلام ربكم رب تاسو دے اگر رب العالمین اگر رب تاسو دے ورب آبائکم او رب د پلاران تاسو دے الاولین په خوانو چې کوم مخکې تیر شوی نو په دې کې اشاره و دیتا چې تاسو د پلارانو ربم څوک دی الله تعالی نو فرعون د دې انکار نشو کولای ځکه فرعون نو او انسانان وو نو چې انسانانو معلومه دا چې د انسانانو خپل رب او هغه رب د اسمانونو د زمکې نه قال نو ویل فرعون ان رسولکم الذي یقینا رسول تاسو دا موسی علیہ السلام چې کوم دی الذي هغه کس دی ارسل اچرا لګل شوی الیکم تاسو ته نو دا رسول مجنون دا خلی ونه دی لیونه دی د خلکو په مخ کې وسدا خبرې کوي چې د خلکو ذهن خراب کړي فرعون قال نو ویل موسی علیہ السلام رب المشرق رب د مشرق دی د نور خاطه دی والمغرب واغا د مغرب چې نور پکې ډوبېږي د دې ټول اختیار د رب العالمین سره دی وما بینهما او هغه څه چې د مشرق او د مغرب ترمنځ دی د غیر ربم دی ان کنتم تعقلون کچره تاسو عقل لرئ نو ایمان راوړی لک سوچو کوي قال نو ویل فرعون لئن اتخذت الها كچری ونی اوتا الها یو معبود غیری زمان علاوه لاجعلنك خام خازب وغرزمتا من المسجونین د جیلیانو د بندیانو لا چې کله مثلا پوښو چې موسی علیہ السلام خپل خبرې نه تیریږي او د الله وحدانیت او د الله ربوبیت بیانوي او د الله صفات بیانوي او په دې سره غزما اولوهیت خرابېږي نو دمکیانې شروع کړلې بے دلیل سره
او هغه سړی چې دلیل ورسره نه نو هغه به ټوپک تلاس کی اسلحه تلاس کی زبر جیل ته واچم زبر الله سزا درکم. قال نو ویل موسی علیہ السلام اولو جئتک آیا کراوړم ز آیا اگر چې راوړم ز تا ته بشیء یو دلیل چې یو دلیل د تراوړم د الله په اولوهیت باندې نو بیا به باور او یقین وکي چې الہ او حقدار د بندګۍ الله تعالی دی. څنګه شی وي مبین معنا چې ښکارا کون کې وي حق لرا مبین چې ښکارا وي چې ټولو ته پته ولګي چې آو دا خبره د موسی علیه السلام حق ده. نو قال اویل فرعون فأت به نو پس راوړتا ان كنت من الصادقین کچری ته د رښتینو نه راوړه کنه کس دلیل د سره. نو فالقى عصاه نو گزار کو اغرزو موسی علیہ السلام عصاه خپل امثال را فاذا هي پسنا گهان د غمسان جوړ شو ثعبان اغه غټ خامار مبین خکارا ثعبان خامار ته ویل کی. بعض آیتونو کې جان نون ذکر دی جان ویل کیږي نری مار او ثعبان ویل کیږي غټ خامار. معنا دا د مفسرینو لیکلي چې پر رفتار کې د نری مار په شانتي داسې تیز منډه وهلا او په جسم او په جسامت کې سم غټ خامارو یره د سړی کېدله. نو دا ټول خلکو ولیدو. نور آیتونو کې راغلي دي چې دا فرعون ویریدو په شا باندې لاړو خو بیا هم ایمان نه راوړو. ونزع يده ونزع دویمن خداو او نزع راویست موسی علیہ السلام يده خپل لاسا د خپل طرف نه منه د خپل گریوان نا فاذا هي بيضاء پسنا گهانه د غلاس د موسی علیہ السلام بيضاء تکسبینو للناظرین معنا نظر د کتونکو کې ډیر سپین ښکارا کېدو. نو دا غټي غټي نه خدای ورته خودلی. نو څه چلو شو چې کله دا انخې مولیدلې نو نور دغه ورسره نشته دلیل په ځای د دې چې اسلام او ایمان ته غاړه کړي بیا خپل تخریب شروع کو. نو قال ویلا للملئ غټانو خلقو ته حوله چې چار چاپیر د چانو د فرعون نا ان هذا یقینا دا موسی علیہ السلام چې کم دی لساحر خامخا جادوگر دی علیم ډیر پویا جادوگر دی ډیر ناشنا جادو باندې راتګو کو. یرید ان یخرجکم نو اوس ورته وسوسه وراچي چې ګوره دا د موسی مقصد څه شری یو خو جادوګر دی دویم دی کلی نه تاسو باسي دا د کلی بادشاہت غواړي او تاسو ذلیل کوي. بدنامه ولګول په موسی علی السلام چې د دې مقصد دین نه دی بلکې دنیا ده. یرید ان یخرجکم نغواړي دا موسی علی السلام ان یخرجکم چې وباسي تاسو لرا من ارضکم د زمکه تاسو نه د دې مصر نه بسحره پاغ زور د سحر باندې د دې سحر په وجه او د جادو په وجه. فماذا تأمرون معنا څه حکم کوي او څه مشوره را کوي تاسو ماته تاسو چې څه مشوره کوي راځي اوس مشوره به خدای مصیبت ده او دا راغله د زمنګ دی کلی ته زمنګ د کلی اتفاق خرابای موسی علی السلام او بس موږ به د کلی نه وباسي. قالو نو اوهلا دغه غټانو خلقو دغه مشرانو په قوم د فرعون کې ارجه معنا رستو کا دغه او مهلت ورکا دغه موسی علی السلام ته ارجه معنا د کار د موسی علی السلام لګرستو کا یعنی لګ مهلت ولا ورکا واخاه او د دورور لهم لګ مهلت ورکا. وبعث فی المدائن حاشرین وبعث معنا دادا اولیگا فی المدائن پدی خارونو کی حاشرین راټولون کی د څه شي د ساحرانو د خپل فوجونه ولیگا چې لاړ شي ساحران راجمه کی مقابله به ورسره وکړو. الته خلق وسولی د چې د سره دون طاقت دی نو پرې د چې د دې د سحر په سحر باندې مات کو نو مس مغلوبه بشي او بیا به وشړو د دې کلینا. یاتوکا راوړی تا تداستا فوجیان او ستا عسكر او دارنګ ستا د کته خلق او ستا قومیان او قبطیان بكل سحار په هر یو غټ جادوګر باندې علیم چې پوی دی اعلان شو ګرځ پرې د چټولاغه غټ ساحران راجم شي. نو فجمع السحرة نو راجم کړي شو جادوګرا لمیقات یوم معلوم لمیقات معنا غ وخت مقرر یوم معلوم دا غورز معلومه تا دا په سوره طه کې ترشوی قال موعدکم یوم الزینه چې هغه د دوی د اختر رضوا چې دې ته راجم کو مقابله به وکړو
ساحران هم ټول راجم شي او دی به خپل دا امسا به وغورځي مقابله به وشي. وقیل للناس او ویل شو د فرعون د طرفنا للناس خپل خلقو ته هل انتم آیا تاسو یې مجتمعون راجم کیدونکې. دا استفهام په معنا د څه سره امر سره تاسو به راجم کیږئ معنا دا چې راجم شوي ګوره ټول راجم شي یو قسم پاتې نه شي. لعلنا نتبع السحرة د پاره د دې چې موږ تابعداري وکړو د جادوګرو د لارې. مالته په هغې زمانه کې ټول جادو چې د خپل جادوګر د دوی حوصله افزایي وکړو غټه جلسه به وکړو غټه مظاهره به وکړو. ان كانوا هم الغالبین کچېرې دوی شي الغالبین کامیاب او غالب او زورور په موسی علیه السلام باندې نو موږ به د دې تابعداري وکړو. خیال هم دې خبرې ته چې موږ به د دې به تابعداري وکړو کچېرې غالب شو. ترغیب ورکوي انکانو کی اشاره ده چې موږ اسم غالبه یو نور به غالبه کیږو. نو فلما جاء السحرة هر کله چې راغلل جادوګران قالو نو دوی اول دا مطالبه وکړله دنیا پرستو کنه دیني پزړه کې نو چې موږ له پیسې ملاوي کنه به ملاوي. نو قالو دوی ویل لفرعون فرعون ته ان لنا لاجرا ایا وی با زمونږ د پاره لاجرا مزدوری بدل بوي ان كنا کچری شو مونږه نحن الغالبین کيو مونږه غالب معنا غالب شو کامیاب شو او زورور شو په موسی علیه السلام باندې مونږ له پیسې راکې. قال نعم ویل فرعون بالکل ولنا په دواړو سترګو ستاسو د پاره پیسې مشتره هو انکم اذا لمن المقربین او د دین علاوه چې پیسې بم درته میلاو شي د دین علاوه تاسو چې اذن په دغه وخت کې لمن المقربین خامخا دغه نږدې کړې شو کسانو نه به ما ته معنا د مرتبه په لحاظ وزارتونه بم دل درکما او دارنګي مشیران به مګورزم او په وزیر اعظم هاوس کې بدر لزین درکم کچره مثلا تاسو صرف دا کیس موګټو د موسی علیه السلام نه. قال لهم موسی دوی چې کله راجم شو اول دوی ویل چې اے موسی تخپل دغه غورځه کمنګي غورځو تو سورې توها کې تیر شوی. نو موسی علیہ السلام ورته ویلا قال لهم موسی نو ویل دوی ته موسی علیہ السلام القوا غرزوی تاسو ما هغسا انتم چې تاسو ملقون غرزون کې دا یعنی هغه رسې او غپړی چې تاسو سره دي او هغه لرګي چې تاسو سره دي وی غرزوی تاسو سحر به معلوم شي. فالقوا حبالهم نو دوی غرزول حبالهم خپل پړی او خپل رسېګانی او عصیهم خپل امساګانی او دغه امساګانو او دغه رسیونه ماران جوړ شو داسې خوځیدل. مخکې سورې طه کې دي چې موسی علیه السلام باندې هغه فطري ویرا پیراغلا الله تعالی ورته لا تخف ته مې یریږه واستو غرزوا خو دوی چې دا وغورځول په فرعون قسم مو کو چې قسم دې په فرعون باندې چې موږ به غالب کیږو. نو وقالو وی ویلا بعزت فرعون زمونږ دې قسم وی په عزت د فرعون باندې انا لنحن یقینا منچیو لنحن خامخا منچیو الغالبون من بغالبان یو معنا من بکامیاب او من بزورور یو. پدې کیس غټولو کې پدې مقابله غټولو کې د موسی علیه السلام لا من بغالب کیګو. دای قسم مو کو د باطل پرستو خلکو دا کار دی وای په پیر بابا مې د قسم استا په سر مې د قسم چې دی دا صرف او صرف په کار دی په چا باندې په الله تعالی. ترمذی کې روایت دی چې من کان منکم حالفا فليحلف بالله څوک چې پتا سو کې قسم کوي په الله دی قسم وکي ځکه په غیر الله باندې قسم کول دا شرک دی. من حلف بغیر الله فقد اشرک او مشرکان په فرعون قسم وکم. فالقى موسى عصاه نو پس غرزول موسی علیہ الصلوۃ والسلام عصاه خپل امسای غرزولا امسای غرزولا فاذا هي پسنا غهانه د غمسا تلقفو چې خوې به تیر کړل خوې تیر اول ما يفكون هغه چې دوی په دروغ جوړ کړیو. حقیقت کې خود دوی د امساګانو د دوی د رسول نماران نو جوړ صرف سحر کړو او د موسی علیه السلام خو معجزه او حقیقت کې تخامار جوړ شوی نو غټولې په یو غړب سره په خوې تیر کړل. نو څه چلو شو
فالقي السحرة نراو غرزول شو ساحرانا ساجدینا سجده کون کی منا را پریوتل دوی په سجده د سجدې په حالت باندې وی ویل چې دا ساحر نه دی کدا ساحر و زمنګ د سحر ټول د سره نو خدا ساحر نه دی دا یقینا د الله پیغمبر دی ایمان راوړو قالو نو دی ټولو ویل آمنا مون ایمان راوړو برب العالمین پر رب د ټولو مخلوقاتو رب موسی چې رب د موسی علیه السلام دی او هارون او د هارون علیه السلام دی قال نو په دغه وخت کې د فرعون د خپل ساحرانو خپل قومونو ته دمکین شروع کړي آمنتم له آیا ایمان راوړو تاسو له دغه موسی علیه السلام تا ان موسی علیه السلام په خبرو باندې یقینا موکو قبل ان اذن لكم مخکې د دینه چې اجازه وکم زتا سوتا ما درته لا اجازه نه درکړو تاسو ایمان راوړو انه لکبیرکم یقینا دا موسی علیه السلام خامخا لکبیرکم مشر تاسو دی غټ دی تاسو غټ او مشر دی پتاسو کې الذي دها کس دی علمکم چې خودنه کړي تاسو ته السحر د جادو فلسوف تعلمون زر دی چې تاسو به پوه شئ معنا زه به عذابونه درکوم لاقطعن نخامخا کتبکم او پریبکم زا ایدیکم لا سنستاسو وارجلکم او خپیستاسم من خلاف عدل بدل معنا خیلاس او کس اخپا یا دارنگی گس لاس او خیخ پا داسی الٹا پلٹا بم کٹ را کٹ کمام ولا اصلبنکم او خامخا پانسی بکرم تاسو اجمعین تاسو ټول لرا چې مړه شي او خلق د عبرت واخلي چې دا غل چې د فرعون خلاف کړي دي داسې یو عبرتناک سزا بدل درکما وسم په دې زمانہ کې د هندوان چې دوی ته چې دعوت ورکې دوی ایمان نه راوړي دا هندوان چې دي ولی هم دغه خپلوانو د دوی د دمکیانو د وجه نه دوی یریږي خود دوی ایمان قوي دغه ساحرانو چې ایمان راوړو په ایمان کې بیا مضبوطو نو پورن دوی ویلا قالو نو دوی ویلا لا ضیرا نشته هیڅ ضرر مونږ ته او هیڅ پرواز مونږ نشته یعنی که هر څومره تکلیف د الله رب العالمین په لار کې مونږ ته رسیږي نو مونږ د چا پروا ګر نه یو ان الی ربنا یقینا مونږ خپل رب ته منقلبون ورګرځیدونکیو کدا بدنم ټوکړه ټوکړه شي دا سرم د بدن نه جدا شي که وینم د دې بدن نه توي شي ګوره مونږ اوس دین واپس پرې خودون کې نه یو ایمان چې زړه تکته شم د سی به کنه دته ویل کېږي ایمان د صحابه کرامو دام صحابه شو کنه د موسی علیہ السلام ملګری شو ایمان راوړ مضبوط ایمان ګوره مقابل کې توره ده بادشاہ دی فوجونه دي لخکری دي او په سر ورته ولاړ خو بیا هم دغه کلمه د توحید وای چې نه مونږ په خپل رب ایمان راوړې او واپس دا ایمان دا مونږ نه پریدو انا نطمع یقینا مونږ تمکو امید لرو ای یغفر لنا چې بخنه بو کړی مونږ ته رب زمونږه یغفر لنا بخنه بو کې مونږ ته ربنا رب زمونږه خطایانا زمونږ د ګناهونو تیر شو چې مونږ مشرکان و مونږ دا جادوګری کولا ان كنا اول المؤمنین مونږ په تمل رو چې الله مونږ ته بخنه وکي ولی ان كنا د دی وجنا چې یو مونږه اول المؤمنین اول ایمان راوړون کی په دې حاضر مجلس کې ورنه په موسی علیہ السلام خو اول ایمان لرونکي وو د دې ساحران نو مخکې مؤمن خو موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام خو معنا دا چې په دې حاضر مجلس کې مونږ اول ایمان راوړو او دا زموږ امید دی چې الله به د اول ایمان په وجه باندې مونږ ته بخنه وکړي واوحینا الی موسی ان اسر بعبادی انکم متبعون اوس په دې آیتونو کې نجات د موسی علیہ السلام او د بنی اسرائیل بیانېږي او هلاکت د فرعونیانو واوحینا وحی وکړه لمونږ موسی علیہ السلام ته الی موسی علیہ السلام ته ان اسر بعبادی چې د شپې روان کړه او د شپې بوزا بعبادی بندگان زما انکم یقینا تاسو چې متبعون تاسې پسې بدر شیدا فرعونیان سره د لخ کرنا متبعون معنا دار چې تاسو پسې رسو درتل کېدې شي معنا ګوره د فرعون خپل لخکري راجمه کوي ګوره تاسو پسې در روان دي وجنی تاسو نو د شپې تاسو وزید د کلینا او د فرعون د بازار او د فرعون د خار او د فرعون دغه ملکیت نه
دې ته تدبیر ویل کېږي. الله تعالی په دې قادر دی لکه څنګه چې عیسی علیه السلام داسې پورته کو اسمان ته وخېجو چې دا موسی علیه السلام او د ملګري دا پورته وخېجي، خو نه د انسانیت د اصول مطابق الله ورته طریقه ښیي چې زوځئ تاسو د نورو حکمتونو د وجې نه چې الله تعالی نور مدد تاسو سره کوي. وروسته راځي چې بحر به ورته کولاو شي. فارسل فرعون نو لګل فرعون فی المدائن پخارونو کې پخارونو د مصر کې حاشرین معنا څه شي راجمع کون کی څه څوک ولېګل خپل قومین قبطیان ولېګل خپل فوجونه ولېګل خپل وزیران ولېګل چې تاسو لاړ شئ او تاسو دا خلق ټول راجمع کوي. ولی ټول په یو ځل باندې بلخکر وکړو د موسی علیه السلام دا قوم به د یوې مخې نه استهلاک کو او چې د دې د موسی علیه السلام د قوم مونږه جاسوسي وکړو چې دا چیرته ځي چیرته نه ځي ټول ورته لارې ونیسئ. او په تقریرونو کې به دا خبره کوله چې دا خلک راجمع کوي چې ان هؤلاء یقینا دا بنی اسرائیل چې دی لشرذمة خامخا یوه ډله ده قلیلون لږه دا لږ خلک راغلي دي او په مونږ غلبه کوي. شرذمه کې اشاره ده چې ډېر سپک خلک دي او دا به اوس په موږ کې ټوکړې ټوکړې پیدا کوي او زمونږ دا بادشاهت ختموي. وانهم یقینا دوی چې کوم دي لنا مونږ لرا لغائظون خامخا غوسه کوونکي دي، یعنی مونږ غوسه کړلو زمونږ دیني خراب کو زمونږ الهو پسې خبرې کوي. وانا لجميع یقینا مونږ ټول چې کوم یو حاضرون معنا وریدون کی او په خطر کې د دوی نه، یا حاضرون معنا پکار دار چې مونږ ټول بیدار اوسې غو د دوی د دې چلونو ته. حاضرون دې ټول ته ویل کی یعنی مونږ تیار یو او مونږ چې کم دی اصلحې دې مونږ سره، خو بیا هم د دې خلکو نه زمونږ یره هم شته په خطر کې تیو. دای دې خلکو کې تقریرونه وکړه چې ټول خلک راجمع شي او راجمع شولو. نو راووتل څوک د کور نه راووتو څوک د پټي نه راووتو څوک د دکان نه او ټول را روان شو په بني اسرائیلو پسې د موسی علیه السلام د قوم پسې. نو الله تعالی په دې طریقه هم د خپلو کورونو نه راویسته. ګوره الله تعالی چې له عذاب ورکوي نه پې هوا راغله نه پې زلزله راغله په چل ول راووتل. نو فاخرجناهم نو مونږ راویستل دوی لرا من جنات د باغونو نه ناشنا باغونو په دې مصر کې د دوی وعيون نو د چینونا وکنوز نو د خزانو نو ومقام کریم او د زاینو د عزت نه چوچت بلډینګونه و د دې ټولو نه راووتل د پاره د مقابله د موسی علیه السلام. کذالک دغه شانتې وکړل مونږه معنا راویستل مونږه واورثناها معنا او میراث کې ورکړل مونږه د غزمه کې او دغه باغونه او کورونه دغه د قبطیانو د فرعونیانو چالم ورکړل بنی اسرائیل. دوی تی راووتل نو هلته بیا هلاک شو په سمندر کې. نو دا ټول ارڅه چاته پاتې شو هم دی موسی علیه السلام د قوم ته. یا مثلا د آیاتونو مطلب دا دی چې مونږ دوی هلاک کړل هر سرم تباه کړل نو د ځمکه د شام او د مصر چې کوم ده ټوله د بني اسرائیلو ته پاتې شوه. فاتبعوهم فاورثناها معنا دا ده واورثناها او میراث کې ورکړل مونږ دغه باغونه او دغه کورونه بني اسرائیلو ته. فاتبعوهم مشرقین پس روان شو دغه فرعونیان مشرقین په هغه وخت د نور راختلو کې سار خوب یې ښه کړو او بس د نور خطو په ټیم کې معنا بس روانو چې اوس مقابله وکړي. فلما ترى الجمعان نو چې هلته بني اسرائیل رسېدلي د سمندر غاړې ته ورسېدل بحر قلزم ته او یا بحر نیل. نو هلته رسېدلي نو هلته چې دوی ورسېدل نو هلته مخکې لاره نوره نه وه د بني اسرائیل هلته ایسارو یو بل یې داسې ولیدل نږدې شو. نو په دغه ټیم کې د موسی علیه السلام قوم خو چې نوی ایمان یې راوړی موسی علیه السلام ته ویل چې اوس به مونږ څه کوو دا خو یې مونږ راګیر کړو د دې طرفه چې کوم دی د فرعون فوج دی او مخامخ سمندر دی نو مونږ به څه کوو. ایمان اوس دې ته وایي د موسی علیه السلام په شان په دغه ټیم کې ویله چې ستاسو دا خبره غلطه ده چې مونږ راګیر یو ما سره زما رب دی هغه الله تعالی به ما ته په دې سمندر کې لار راکوي چې دا خبره په یقین سره د زړه نه راووتله نو مغه چې الله رب العالمین ورته په سمندر کې لار ورکړه. الله فرمایي فلما ترى الجمعان
پس هر کلا چې فترا الجمعان مخامخ شو دا دواړه ډلې ترا امانه دادا چې ولیدل دې دواړو لښکرو یو بل لرا الجمعان دواړو لښکرو یو بل ولیدل جمعان مراد دا دواړه ډلې قال اصحاب موسی نو ویل ملګرو د موسی علیه الصلاۃ والسلام انا لمدرکون یقینا مونږ لاندې کړه شو راګیر کړه شو دا د چراور رسیدل دا فرعونیانا نو قال ویل موسی علیه السلام هیڅ چیرې دا سينه کله هیڅ چیرې تاسو خبره صحیح نه ده چې دوی به مونږ راګیر کی بلکې یقیني خبره ده ان معي ربي یقینا زما سره ملګری دی ربي رب زما سيهدينا ما تبلار رخاید نجات سيهدين معنا لار برا تراکی په دې سمندر کې هم رب العالمین دا خبره چې په یقین سره راوتلې د موسی علیه الصلاۃ والسلام د خلینا نو فاوحینا نو وحی وکړه من موسی علیه الصلاۃ والسلام ته الی موسی علیه السلام ته نضرب بعصاک البحر چې اوها بعصاک پامسا خپل باندې البحر دا سمندر وها فانفلق نو اوچاو دې دو دا سمندر اوچاو دې دو د کې دولس لارې وشولې دا دولس ډلې بنی اسرائیل دولس لارې به کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دا اثر ذکر کړی دا تفسیر فکان کل فرق نو پشوا هر ټوکړه کطود العظیم پشان تدا غونډي اغلوي یعنی معنا دا د بحر دا اوبو دا داسې غټي غټي شویل کتاب ویل کدا غرونه ولاړلی ودرېدل دا اوبو داسې ودرېدلې غوري په دې واقعا کې عبرت هم ده یقین په الله تعالی باندې کول رب العالمین باندې په یقین سره دعا غوښتل د موسی علیه الصلاۃ والسلام د هر واقعي په قران کې خپل مقاصد وي نو د خپل رب نه داسې یقین ساتل چې مخې ته د سمندر وي او شاته نه فوجونه وي د کافرانو به په خپل رب باندې یقین ساتي کمزور مؤمن به د ځان نه جوړي زمونږ استاد معمولی غوندې چې لږ حالات را باندې دغه شي د روپۍ ضرورت می نو بس انسان ته هغه ته پته مېو خپل رب باندې یقین نه جوړيږي چې بس دا بس کېږي شپه ورځ په دې ټینشنونو کې الله رب العالمین سره دی هر څه الله رب العالمین نغواړه وازلفنا ثم الاخرين وازلفنا را نزدې کړل مونږه ثم الاخرين ثم من هلتا الاخرين اغه نور قتيانا ټول را نزدې کړل سمندر ته او بیا داو چې په دې سمندر کې چې کملاري په دې کې وردن نشول نو دا وبو دي مسته چې ورغلل په دغه ټیم کې چې کم دی وبو په واپس را خوشی شوی د موسی علیه الصلاۃ والسلام قوم چې کوم هغه سمندر نه هغه طرف ته واوړېدو او هغه ورته قتل به سیل کوو وانجینا موسی ونجات ورکړو موسی علیه الصلاۃ والسلام ته ومن معه او هغه څوک چې د موسی علیه الصلاۃ والسلام سره هغه څوک چې د موسی علیه الصلاۃ والسلام سره اجمعین ټول ملګری الله ټول ملګرو لمر له نجات ورکو موسی علیه السلام هم بچ کو د سمندر د عذاب نه ثم اغرقنا بیا غرق کړل منګه ډوب کړل منګه الاخرین اغه نور کسان چې قبطیان او هغه قوم د فرعون او ټول هم تبا کړل په سمندر کې مور ډوب کړل ان فی ذلک یقینا په نجات د موسی علیه السلام کې او په غر کولو د فرعون کې لآیه خامخالو عبرت ده وما كان اكثرهم او ندي ډیر د دې انسانانو نه مؤمنین ایمان لرونکي اے دومره واقعات مواوري او دومره ارسی ولید الخبیم ایمان نراوړي پر رب العالمین باندې وان ربک یقینا رب ستا چې له هو العزیز خامخا غالب ذات دی الرحیم رحم کون کې نو دا واقعه د موسی علیه السلام بیان شو تسلی و چاته نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکستا خلاف کوي مخه پکېږي پیغمبره ستا ملګری الله تعالی دی ان معي ربي سيهدين موسی علیہ السلام معي کلمه ویله ان معي ما سرا زکه دا نور ملګری ایمان کمزور او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د څه وخت کې چراغیر شو په غار ثور کې نو هغه ویلا لا تحزن ان الله معنا من سره دی ولی موسی علیہ السلام سره ابوبکر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ابوبکر صدیق او د ابوبکر صدیق ایمان مضبوط یعنی موږ ټول ماشاءالله الحمدلله ایمان د ټول ملګرو مضبوط دی نبی علیہ السلام معنا کلمه ویلا واتلو علیهم نبأ ابراهیم اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون وس واقعات ابراهیم علیہ السلام بیانی چې ګوري دا مشرکان چې کومو دوی بدا ویلا چې موږ د ابراهیم علیه السلام په مذهب یو نو الله دا واقعه بیانوي
چې ابراهیم علیه السلام خو مشرک نه و، هغه هم د مشرک خلاف کړی دی او هغه هم د یوازې د یو رب بندګي کړې نه. تاسو څنګه د هغه په مذهب چې د هغه دین نه منئ؟ تاسو ابراهیم علیه السلام دا د موسی علیه السلام نه ډېر مخکې تیر شوی، خو واقعه د موسی علیه السلام الله تعالی مخکې بیان کړه، ځکه قوم د بنی اسرائیل چې کومو دا په قرآن د نزول په وخت کې موجودو، چې پرې د یهودیانو ته پته ولګي چې موسی علیه السلام د هغه رب بندگی کوله چې د کم رب بندگی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې، نو تاسو خو د خپل پیغمبر خلاف کوئ. اوس د ابراهیم علیه السلام واقعه بیانوي د پاره د دې چې په مشرکانو باندې هم حجت پیش کړي چې تاسو وایئ چې موږ د ابراهیم علیه السلام په مذهب یو. ابراهیم علیه السلام خو مشرک نه او نه شرک طرف ته دعوت ورکاوه. واتلو علیهم او بیان کته پیغمبر علیهم په دوی باندې نبا ابراهیم هغه واقعه د ابراهیم علیه السلام اذ قال لابيه کله چې ویل خپل پلار ته وقومه او خپل قوم ته ما تعبدون تاسو د څه شي بندگی کوئ؟ ما کې اشاره د اولی بندگی کوئ تاسو او د څه شي بندگی کوئ معنا دا پس دلیل باندې تاسو بندگی کوئ د دې بوتانو. قالو نو دوی جواب کې ویل نعبد اصناما مونږ بندگی کوو. اصناما معنا د دې بوتانو د دې شکلونو چې عزت ورته ملاو دی. فنظل لها عاکفین نو همیشه یو مونږه لها د دې بوتانو د پاره عاکفین معنا عبادت کوونکي. عکوف ویل کېږي چې تا ځان هغې پورې لازم کړی، دا مونږ چې دلته داسې ناست یو من جوران هم د ځان نه جوړ کړي او داسې په ناسته ورته عبادت کوو، دا وجه دا ده چې د دې مونږ عزت کوو. فنظل لها عاکفین. د ابراهیم علیه السلام د دوی په دې شرک باندې رد شروع کو. قال ورته ویلا هل يسمعونکم آیا دوی اوري دا بوتانا هغه خبر استاسو او دعاګان استاسو تدعون کله چې تاسو بلای دی لرا معنا دا خو استاسو هغه دعا قبل ولې نشي صرف بزرګواله چې کم دی دا علامه د الوهیت نه ده. یعنی د ابراهیم علیه السلام د قوم ویل چې دا خو بزرګان دي مونږ زکه د دې بندگی کوو. د ابراهیم علیه السلام ورته ویل څه فائدہ در رسول شي تاسو دعا قبل ولې شي. دویم او ينفعونکم یا فائدہ در کول شي تاسو ته او یضرون یا نقصان در رسول شي تاسو ته. ایک تاسو بندگی کوئ نو تاسو ستاسو فائدہ ملاوي او کینه کوئ نو ضرر در رسول شي. نو جواب د دوی دا او قالو دوی ویل چې نه دا بلکې اشاره ده چې نه دوی خو څه پیدا نشي در رسولې. خو زمونږ دلیل واورم. دلیل دار بل وجدنا آباءنا بلکې مندلې دې مونږ خپل پلاران او مشران کذالک چې هم دغه شان یفعلون کول به بندگی د دې بوتانو مونږ سره نور دلایل نشته بس دغه تقلید د خپل پلارانو کو چې بس بی دلیل خپل پلارانو په دې مسلک پس روان یو. قال ابراهيم عليه الصلاة والسلام ورته فرمایل افرأيتم ما كنتم تعبدون افرأيتم ما كنتم تعبدون آیا خبر یې تاسو ما كنتم تعبدون په حال د هغه چا چې تاسو بندگی کوئ. مطلب دا چې خبر را کړئ او سوچ وکئ چې تاسو د معبودان څومره عاجز دي. دا خو نه ځان ته فائدہ رسولی شي نه تاته نه د ځان نه عذاب لري کولی شي نه د تا نه. دا څومره عاجز دي نو د دې تاسو بندگی کوئ. انتم تاسو بندگی کوئ و آباؤکم استاسو پلاران الاقدمون هغه چې په خوا تیر شوي دي مخکنی. فانهم یقینا دوی چې کوم دي عدو لی دشمنان بشي زما کچېرې زه د دوی بندگی وکم. څه معنا ده؟ کچېرې ما د دې بوتانو بندگی وکړه په ورځ د قیامت بم دا بوتان وای چې مونږ ورته نه دی ویلي چې بندگی وکا. مخکې دا آیتونه تیر شوي دي براءت به تې وکړي اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. نو دا خو په ورځ د قیامت به ما سره دشمني کوي تاسو په حال خبر وئ نو ولې زه بندگی وکم. یا دا په دنیا کې مطلب دا دی چې زما د دوی سره دشمني د ستاسو د معبودانو سره.
فإنهم یقینا دوی چې کم دی عدو دشمنان دی لی زما د پارا الا رب العالمین مگر الا رب العالمین سوا د رب العالمین نه چې هغه معبود برحق دی چې رب د ټولو مخلوقات دی هغه زما دوست او زه د هغه دوست ان شاء الله زه د هغه بندگی کوم. اوس د الله رب العالمین صفات بیانوي د داسې رب بندگی وکړه چې دا صفات پکې الذي هغه ذات دے خلقنی چیزے پیدا کړی ما فهو يهدين هغه ما تلار خیلار د هدایت او لار د قران هغه لار چې الله تر رسیدلې ده والذي هغه ذات دے هو يطعمني چې هغه خوراک را کوي ماته ويسقين اسکاک را کوي ماته خوراک او اسکاک الله تعالی ور کوي. واذا مرضت کله چې ز بیمار شمه نا جوړ شم مریض شما فهو یشفین نو هغه شفا را کوي ماتا والذي هغه ذات دی یمیتنی چې مړ کوي ما لرا ثم یحیین بیا به ژوندې کوي ما لرا په ورځ د قیامت والذي هغه ذات دی اطمع چې زه تمه لرم امید لرم ان یغفر لی چې بخي به ما لرا خطیئتي خطای زما یوم الدین په ورځ د جزا او په ورځ د بدلی. یعنی الله هغه ذات دی چې بخون کې ذات دی ژوند ورکون کې دی مرګ را وستون کې دی خوراک ورکون کې دی اسکاک هدایت کون کې دی خالق دی د داسې ذات بندگی پکار ده. نو د الله صفات بیان کړل وس رب العالمین داغه نه دعا غواړي ابراهیم علیه السلام رب ای رب زما هب لی او بخماتا حکما منا علم او پوها یا کله کې فیصله کول والحقني او یوزیک مال رب الصالحین پنیکانو پوری الحقني بالصالحین معنا دادا چې په عالم برزخ کې ما د انبیاء سره یوزیکا یا په ورځ د قیامت باندې او یا مراد دا په دنیا کې زما ملګرتوب د نیکانو خلکو سره نصیب کا. وجعلني او وګرځوا مال را لسان صدق جبد نیک نامي جبد رښتیا او سمانا چې خلق زما دا توحید د عقیده چې کومه ده زما په دی اولاد کې هم دغه شان د سلسله واره وساتي. لسان صدق مراد د دین دا دی چې زما نوم چې یادېږي خنوم یاد شي چې موحد و مغوا چې په قران کې د ابراهیم علیه السلام نوم چې یادېږي حنیفا کلک ولاړ په توحید باندې وما كان من المشرکین ارسل تعریف کوي. فی الاخرین پرستانو خلقو کې داسې دعا وختلی شي چې الله زما د ژبې نه داسې خیر ورسوه چې وروستو خلق مې یاد ساتي هغوی م رامنې ثنا وایي. وجعلني او وګرځوه ما لره ای رب العالمین من ورثة جنة النعیم د وارثانو او د حقدارو دغه جنت النعیم چې ډک وي د نعمتونو نه داسې جنت وارثانو نه ما وګرځوه منا رب العالمین ما جنت تنبوزا. واغفر لابي بخنو کزما د پلار ته انه کان یقینا د زما د پلار من الضالین د گمراهانو نه. دا دعا چې ابراهیم علیه السلام کوله په هغه ټیم کې ابراهیم علیه السلام ته پته نه وه چې دا د سکلک مشرک دی. سوره توبه کې به تیر شوي دي چې کله ابراهیم علیه السلام ته پته ولګېده چې زما پلار کافر دی مشرک دی نو تبرأ د هغې نه براعت وکړو او دا ټول قوم نه به براعت وکړو. خو چې کله ورته پته نه وه نو د ابراهیم علیه السلام د خپل پلار دپاره دعا کړې وه ولا تخزن یوم مشرم وما لرا یوم یبعثون پاغه ورځ باندې چې دوباره به را ژوندي کېدی شي دا انسانان. دا دعاګانې غوښتل پکار دي چې الله رب العالمین ما د قیامت د رسوایۍ نه بچو ساتي. یوم هغه ورځ چې کومه ده لا ينفع مال چې فایده نه ورکوي مال ولا بنون نظامنا. ورځ د قیامت چې کوم ده هلته نه ملاتړ کار کوي چې ستا زامن دې ډېر وي او نه دارنګې په پیسو باندې په رشوت د الله د عذاب نه خلاصېدی شي چې خلاصېږي په څه به خلاصېږي چې په دنیا کې ستا دا زړه روغ وي صفا زړه الله رب العالمین ته وسي. الا من اتى الله مگر هغه څوک اتى الله چې ورځي الله تعالی ته رایا راشي الله تعالی ته بقلب سلیم په هغه زړه روغ باندې. زړه روغ چاته وایي؟ امام ابن القیم رحمه الله لیکلی چې روغ زړه هغې ته ویل کېږي چې د پنځو مرضونو نه دا زړه دا روغ وي. اول شرک او کفر نه پاک وي روغ وي، دویم د بدعاتو نه، دریم د غټو ګناهونو نه، او څلورم د څه شي نه د وړو ګناهونو نه، او پنځم د کینې نه
چې زړه کې بکینم مسلمان ته نه ساتي صفا زړه. سلف صالحین چې به د سراوتل یو چا چې بچا پس خبره کوله نو به ویلا چې لکه ته خبره مکوه زما د پلاني ته زړه صفا دی زړه را لمه خرابوه. دومره صفا زړونه د سلف صالحینو همدغه صفا زړه دا انسان په دې سره کامیابیږي. نو داسې صفا زړه چې یو سي آخرت ته دا فایده کوي. وازلفت الجنه او نږدې بکړې شي په دغه ورځ باندې الجنه جنت للمتقین پرهیزګارانو ته، یعنی نیکانو خلقو ته به دا جنت نږدې وي. الله تعالی به په د قیامت دا اوږده ورځ چې کومه ده رالنډه کړي. وبرزت الجحیم او ښکاره به کړی شي الجحیم جهنم او دوزخ للغاوین گمراهانو سرکشانو ته. وقیل لهم او بویل شي دغه گمراهانو مشرکانو ته اینما کنتم کوم ځای کې دی هغه څوک چې وای تاسو تعبدون بندگی مورله کوله، چیرته دي ستاسو هغه بوتان، چیرته دي ستاسو پیران، چیرته دي ستاسو معبودان باطله چې تاسو بندگی کوله من دون الله سوا د الله تعالی نه. هل ينصرونکم آیا مدد کولی شي ستاسو اوس د عذاب د جهنم نه بچ کولی شي، او ينتصرون یا په خپل د خپل ځان مدد کولی شي. اوس وګورئ دا په دې خاطر باندې دا خبرې ورته کېږي چې نورم ذلیل شي چې تاسو خو ویله زمونږ به سفارش کوي مونږ به جنت ته بوځي، او دا وګوره په خپله د ځان نه عذاب نشي لرې کولی ستاسو به څه دفاع وکړي. نو فکبکبوا فیها فکبکبوا معنا نسکور بکړی شي فیها په دې جهنم کې هم دغه مشرکان والغاوون او دارنګې والغاوون معنا دا سرکشان او والغاوون او دارنګې گمراهان وجنود ابلیس او دارنګې هغه لښکر د ابلیس اجمعون دا ټول چې کوم دي دا به د جهنم ته الله ورغورځوي د یو بل د مخې معنی چې د عابدان او معبودان دا ټول د جهنم ته ورغورځيږي. قالوا وهم فيها يختصمون قالوا او بوایدوی وهم او دا مشرکان چې کوم دي دا چې عبادت د غیر الله کړو فيها په دې جهنم کې به يختصمون جګړه وکوي. تالله یو خبرې به کوي داسې چې تالله قسم په الله تعالی دې ان كنا لفي ضلال مبين ان كنا يقينا مونږ چې یو لفي ضلال ان كنا يقينا مونږ لفي ضلال خامخا په گمراهۍ کې مبين ښکارا اذ نسويكم کله چې مونږ تاسو برابرولې مونږ تاسو برب العالمین رب د مخلوقات لرا د رب العالمین سره مونږ تاسو چې برابرولې نو مونږ په دغه ټیم کې مونږ گمراهانو. وما اضلنا او نو بلا رکړې مونږ لرا الا المجرمون مگر مجرمان معنا بد مشرانو. فما لنا من شافعين نو نشته مونږ لرا سفارش کوونکی ولا صديق او ندارنګ دوست حمیم مخلصا. فلو ان لنا کرتن په آخرت کې چې کم دی د دوی د پاره بنه دوستان وینه سفارشیان بیا به ارمان کوي چې کش کې زمونږ د دنیا ته واپس تلل. فلو ان لنا کرتن پس که چیرې وې مونږ لرا دوباره تلله د دنیا ته فنکونا نشوی به مونږه من المؤمنین د ایمان لرونکو نه. ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیه خامخا نخد عبرت دا واقعه د ابراهیم علیه السلام کې. وما كان اكثرهم مؤمنين او ندي اکثر د انسانان ایمان لرونکي. وان ربك يقينا رستا چې دی له العزيز خامخا زور ور ذات دی غالب ذات دی الرحیم رحم کونکي. الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ټول په قران باندې پوي کې او رب العالمین دی د آخرت او دارنګي د عذاب د جهنم نه مونږ ټول مسلمانان بچو ساتي. آمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.